ستا ژوند هغه کتاب دی چې د قیامت په ورځ به ته په خپله لولي د الله تعالی په مقابل کې قیامت کې به ته راوستل شي د ژوند کتاب به دې درکړل شي ته به هره کړنه چې تا په دنیا کې کړې لولې به او په بدل کې به یې خپله ځان سره حساب هم کوي چې ته کامیاب یې که ناکام کوشش کوه چې یو ښه کتاب د کتاب دغه پاڼې دې له ګناه پاکې واوسي که ته داسې یو کتاب ولرې چې په قیامت کې په خجالت یې او شرمېږي چې دا کتاب در نه کړل شي نو څه احساس به لرې ته څه ډول وضعیت به دي ایا هغه کسانو کې به یې چې یا لیتنی لم اوت کتابیه ای کاش ما دا کتاب نه وی راکړل شوی ماته ولم ادري ما حسابیه یا نه پوهېده چې دا حساب مې څه شی دی هغه کسانو کې اوسي یا هغه کسانو کې وایي چې ها مقرأ کتابیه راشئ زما دا کتاب ولولئ چې کامیابه شوی یم په دې دنیا کې الله پاک کامیابه کړی یم ته د ټولو مخلوق مخکې ولاړې د الله په مقابل کې ولاړې او خجالت یې شرمېدلی ولاړې خوله در باندې ماته ده او ناکامې کوشش کوه چې دا کتاب پاڼې دې ټولې روزانه په استغفار باندې په دعاګانو باندې په ذکر اذکار باندې په صدقه باندې خلکو سره نیکیو باندې د خلکو په شونډو مسکا راوستو باندې د مور او پلار په خدمت باندې ښه اخلاقو باندې د خلکو سره مرسته باندې په دې ټولو شیانو باندې دا پاڼې ډکې که قیامت کې ووینې ووایي چې ها مقرأ کتابیه راشئ دا زما د کتاب پاڼې ولولئ زه نن بریالی شوی یم انی ظننت انی ملاق حسابیه ما دا ګمان کړی و چې زه به خپل حساب کتاب سره مخامخ کېږم او زه به بریالی کېږم نن یې هغه ورځ ده چې ته د خپل آخرت دپاره خپله صحیفه یا کتاب له نیکیو ډک کړې او ګناهونه ترې پاک کړې دغه تور رنګونه چې د ګناهونو پرې لیکل شوي پنسل پاک پسې راواخله د استغفار په ویلو صدقې په کولو په دې ټولو باندې پاکه او په بدل کې په قلمي رنګ باندې په توش په رنګ باندې استغفار درود نیکیانې عبادتونه او د الله پاک د لارې په تعقیب باندې دا هر څه ډک کړه یو عاقل انسان هوښیار انسان دپاره همدومره بس دی سلام علیکم